السلام علیکم دوستانو. د پښتو مشهور اداکار جهانگیر خان باره کې اوس په سوشل میډیا باندې دا خبرونه ډیر زیات شیر کیږي چې هغه فلمونو نه توبه وستا او نورې تبلیغ ته مخه وکړه او د الله په لار کې وخت ولګولو. د دې خبر باره کې نور معلومات څه دي او جهانگیر خان څه وایي، که غواړئ چې د ټولو معلوماتو نه خبر شئ نو دا ویډیو خامخا تر اخره وګورئ. ټول معلومات در سره همدلته شریکوم، خو دوستانو دا ویډیو مسکیپ کوئ ځکه چې تاسو به د ډیرو مهمو معلوماتو نه خبره پاتې شئ. نو ویډیو خامخا تر اخره وګورئ. قدرمنو ملګرو، که موږ وګورو د پښتو په مشهورو سندرغاړو او اداکارانو کې ډیر سندرغاړي او اداکاران داسې وو چې هغه تبلیغین شوي دي، لکه نعمت سرحدي، لیاقت میجر چې الله دې وبخي په سنتیز کلندر باندې هم مشهورو، او شاسوار خان، شاس خان، شاهنشاه باچا چې اوس یې په ځان باندې شاهجهان باچا نوم ایښی، ورسره سندرغاړی تاج اکبر چې هغه هم اوس تبلیغي شوی دی، او داسې نور چې ډیر اوس د سکرین نه لرې دي او د الله پاک په لاره کې وختونه لګولي دي او خوشحاله ژوند تیروي. ځکه چې کله هم د هغوی انټرویو راځي نو وایي چې مخکې زموږ ژوند ډیر ګډوډ او اوس مو صحیح لاره وپېژندله، اوس به انشاءالله هیڅکله زموږ نه د سندرو اداکارۍ کار نه اخیستل کیږي بلکې د الله تعالی د دین خورولو کار به رانه اخیستل کیږي. په دې لیست کې اوس خلک جهانگیر خان هم یادوي چې هغه هم تبلیغ ته مخه کړې ده او د الله پاک په لاره کې یعنی په تبلیغ کې وخت لګولی دی. په معلوماتو سره مو دا خبر ترلاسه کو چې هغه اوس هم فلمونو کې کار کوي، د فلم په شوټینګ کې مصروف دی. که څه هم د هر مسلمان اراده وي چې هغه د الله پاک د دین خدمت وکړي او د حیاشۍ نه ځانونه وساتي، او ممکن چې همدغه اراده د جهانگیر خان هم وي، خو هغه اوس مهال د فلم په شوټینګ کې مصروف دی او د هغه باره کې هیڅ داسې خبر نشته چې هغه د تبلیغ کې تللی وي. کوم تصویران چې د هغه په باره کې په سوشل میډیا باندې وایرل شوي دي نو کېدای شي دغه د کوم فلم تصویران وي، خو حقیقت نه لري. حالانکه هغه سندرغاړي چې تبلیغ کې چلیږي هغوی ټول وایي چې موږ د دې خلکو لپاره دعاګانې کوو چې الله پاک یې سمې لارې ته راولي او د دغه ګندګۍ نه راووځي. نو دوستانو، بالکل دا ښه خبره ده چې الله پاک داسې خلکو ته هدایت وکړي او د الله پاک د دین لاره کې خپل وخت ولګوي. الله پاک دې موږ ته هم هدایت وکړي او الله پاک دې زموږ نه هم د دین د خدمت کار واخیستلی کی، ځکه چې دین اسلام زموږ د ټولو مبارک دین دی او د دې خدمت کول او خورول په موږ باندې فرض دي. قدرمنو ملګرو، ډیره مننه کوم چې دا ویډیو مو راسره تر اخره وکتله. دا ویډیو تر همدې ځایه وه در سره لایک کړئ او له نورو په زړه پورې معلوماتو لپاره در سره چینل سبسکرایب کړئ چې په آینده کې زموږ هره راتلونکې ویډیو تاسو ته په وخت در ورسیږي. تر بیا د لوی الله په امان.